سلامونه ګرانو! په همدې هیله چې روغ به یاست. خبرې ډېرې نه کومه، غواړمه چې خپل پیغام تاسو ته واوروم او هغه دا دی. تاسې باور په خدای وکړئ، هر یو شخص چې د الله دپاره، صرف د الله دپاره ملګرتیا پالي، هغه ملګرتیا ډېرې بختورې اوسي. او د هغې یو علت دا دی چې کله ته ملګرتیا د الله دپاره کوې او الله په دې خوشحاله کوي، دا ډېره قوي وي. او بله خبره دا ده چې د دې اجر هم لوی اوسي او دا دایم او ابد دپاره هم پاتې کیدی شي. دا دوستي. اما چې د تمې دپاره اوسي، د توقع دپاره اوسي، یا د دې دپاره اوسي چې دا به ماله یا زما په کار شي، دا په حقیقت کې ګناه هم ده او د ګناه سره د خفګانو باعث هم ګرځي. خاتمه یې مقصد په خفګان کې راځي. او ګناه په دې باندې ده چې ته یو لوی رب لرې، د هغه نه تمه نه کوې او د هغه د بنده نه تمه کوې. فلهذا دا غلط کار دی. هر څه چې کوئ د الله دپاره یې کوئ او د الله خاطر پکې لټوئ. نو ملګرتیا همدا ښایسته ملګرتیا ده. او د دې سره راځمه یو کلیپ درته د وفادارۍ ښیمه چې اوس بیا دی څنګه دغې خپل مالک ته یا خپل کس ته نجات ورکوي د هغه چا چې دا داړي خوري او مقصد زیان ورسوي. راځئ